ځینې اتڼ ته د پښتنو ملي نڅا وایي. اتڼ نه نڅا ده، نه رقص او نه ډانس، بلکې اتڼ د یوه ځانګړي ویاړلي حماسي احساس سره ګډېدل دي. په نورو هیوادونو کې یوه زړه بوډا ښځه یا یو زوړ بوډا سړی او یا د قوم یو مشر سپین ږیری که اتڼ وکړي هغه هیڅ بد نه ښکاري، بلکې اتڼ لا نور ښکلی او دروند ښکاري. خو که د همدې ستر عمر خلک په پښتنه ټولنه کې نڅا یا رقص وکړي، دوی په ټولنه کې ډیر بد ښکاري. دلته د اتڼ ګډا او د نڅا یا رقص ترمنځ معنا په ښکاره توګه جوتېږي. اتڼ په نڅا کې نه بلکې په ګډا کې ترسره کیږي. ډیرو پښتنو شاعرانو اتڼ او ګډا په یوه معنا کې کارولي. اتڼ د خوښیو محفلونو ترڅنګ د جګړو په ډګرونو کې هم ترسره شوی دی. جګړو ته د ځوانانو د رابللو پر مهال ډول وهل کېده او ځوانانو به په جګړیزو حالاتو کې اتڼونه کول. پښتنو ځوانانو د تن په تن جګړې له پیلېدو مخکې لومړی اتڼونه کول. د جګړې ډګر ته ځوانان په اتڼونو او ګډاګانو سره ورتلل. د اتڼ حرکات منظم سپورټي ورزشي حرکات دي. اکثره پښتانه ځوانان غښتلي سپورټي عضلاتي اندامونه لري، ځکه دوی په هسکو غرونو او ښکلو درو کې کار او ژوند کوي. پښتانه ځوانان پوهېدل د جګړې د پیل څخه مخکې باید ځانونه او د بدن غړي د جګړهیز سپورټ له لارې تاوده کړي. کله چې سړی د یو اتڼچي په څیر تاو راتاو شي، د هغه عضلات د اتڼي حرکتونو له امله ښه تودېږي او غړي یې ښه خوځښت مومي. د پښتنو په شفاهي ادبیاتو او روایاتو کې داسې راغلي کله چې پښتنو خپل منځي جګړې درلودې او یا د نورو قومونو سره جګړو ته راوتل، دوی به د جګړې تر پیل مخکې د جګړو په ډګرونو کې اتڼونه کول. هغه مهال جګړې تن په تن جګړې وې. کله چې د پښتنو ځوانانو به تر جګړې مخکې ځانونه د اتڼ کولو له لارې تاوده کړل، د دوی جګړهیز مورال به په جګېدو شو او د دوی جګړهیز حرکتونه بریدونه تیز او په اسانه ترسره کېدل. له همدې امله به دوی لومړی ښه اتڼ کولو. خامخا به دوی د خپلو ورزشي حرکاتو له امله جګړه ګټله. پښتنو ځوانانو د جګړو بریاو راز په خوندورو او ښه مستو اتڼونو کې محسوس کړی و. کله کله به د دوی د جګړې د بریا وروسته بیا هم د خوښیو او خوشحالیو اتڼونه کول. پخوانیو جګړو کې به تل جګړو ته رابللو او تیارولو پر مهال ډول وهل کېده او ځوانانو به د خپلو تورو سره د جګړې لپاره راټولېدل او ورسره به اتڼونه کېدل. له همدې امله اتڼ د وسلو او تورو سره هم ترسره کیږي. په اتڼ کې ځوانانو اتڼچیانو په سوله ییزه توګه له یو بل سره خپلې تورې جنګولې. د ځوانانو د جګړې احساس او مورال به په جګېدو شو. ځوانانو به جګړه ګټله. پښتانه اتڼ د خپل غیرت، ننګ، میړانې، غرور او بهادرۍ جذبې څرګندولو لپاره ترسره کوي. ملي اتڼ د جرګو او مرکو په څیر د پښتنو د ژوند دود کلتوري هنداره ده. د افغان ملت هویت او د افغاني ټولنې او ملي دولتونو بنسټ جرګو ایښی دی. له همدې امله ملي اتڼ زموږ د پښتني کلتوري ژوند کې ځای لري. ملي اتڼ هم لکه د پښتو ژبې ګډ دودونه د پښتنو هرې سیمې او یا هره قبیله په شان ځان ته ځانګړي ډولونه لري. په بله وینا د پښتنو هره قبیله او هر ټبر ځان ته د اتڼ یو ډول لري. د پښتنو په جرګو کې جرګوال ټول په دایروي بڼه کې سره کینی او سوله ییزې خبرې اترې پیلوي. په جرګه کې قومي خان، قومي مشر، کشر ترمنځ توپیر نشته. ټول یو شان ته د جرګې برخوال دي. په جرګه کې ټول برخوال مساوي او برابر حقوق لري. اتڼ ورو ورو د پښتنو ټولنیز بهیر وده کې خپل فورم یا بڼه اوسنۍ ډول ته وده موندلې ده او همدارنګه ملي اتڼ څوکه څوکه په هره سیمه کې د پښتنو د هنري پوهاوي درک کې یو ځانګړی فورم لیدل کېږي. ملي اتڼ د پښتنو افغانانو ملي دود، هنر، فورم، ولسي کرکټر او ولسي احساس له یو نسل څخه بل ته په نندارو کې لیږدوي. اتڼ نیغ په نیغه د پښتنو احساساتو، فکرونو، ژوند بڼې او د پښتنو له هنري کړه وړه او سیمه ییز جوړښتونو سره تړاو لري. اتڼ د پښتنو هنري کلتوري ژوند منعکسوي. اتڼ د پښتنو په سترو ملي بریاوو کې مهم رول لوبولی دی.
د خپلواکۍ په جشنونو کې د پښتنو په ودونو کې د کلیوالو په ګډو ټولنیزو خیر ښېګڼو چارو یا حشر کې یا د همکاریو او پیوستون په چارو کې یو ځانګړی حماسي ځواک بښونکی رول او ستره معنا لري. د اتڼ شوقیان یا اصلي اتڼچیان اوږدې څڼې لري. څڼې او ویښتان یې د شړشمو په غوړیو غوړوي. ځینې عطرونه هم کاروي او بیا د اتڼ میدان ته راننوځي. کله چې څوک غواړي ښه اتڼ وکړي دی باید د اتڼ په موزیک باندې ځان پوه کړي. د پښتنو ژوند، د پښتنو دودونه، رواجونه او د پښتنو تاریخ باندې باید ځان پوه کړي. ملي اتڼ پر نړیوال کچه د افغانانو د ویښ کلتور ښکارندویي کوي. جنګ جګړو د یو په بل پسې ناورینو له کبله په میلیونونه افغانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالۍ شپې او ورځې تیرولو ته اړ ایستل شوي دي. په کډوالۍ کې افغاني پیغلو او پښتنو ځوانانو خپل ملي کلتوري ارزښتونو او دودونه ساتنې او پالنې ته پام شوی دی. اوس مهال افغانان د آسیا، افریقا، اروپا او امریکا په لویو لویو ښارونو کې د خپل کلتور او دود هم ساتنې لپاره د کلتوري ودې ټولنې جوړې کړې دي. افغانان په خپلو کلتوري غونډو، لمانځغونډو، ملي ولسي جشنونو، ودونو او اخترونو کې ښکلي ښکلي اتڼونه کوي. اکثرا دغه اتڼونه په افغاني ښکلي رنګه رنګه کالیو او جامو کې د ښکلو ویښو ځوانانو له لوري ترسره کیږي. د نړۍ په هر ښار کې زموږ ملي اتڼ او ملي کلتور ته د ځایي میشتو ښاریانو یا نړیوالو پام راوګرځولی دی. نړیوال د افغانانو په ودونو، جشنونو او کلتوري لمانځغونډو کې برخه اخلي. دوی د افغانانو سره سم ملي اتڼونه کوي.